آیا صوفیا د استانبول په زړه کې په پرتې غونډۍ جوړه شوې ودانۍ ده چې د مرمرا او بوسپورس دریاب یې ترڅنګ بهیږي. آیا صوفیا په 1530 میلادي کال کې له جوړېدو وروسته د تاریخ په اوږدو کې بېلابېل بدلونونه لیدلي دي او د نړۍ د تاریخي ځای په توګه پاتې شوي چې اوس یې یو ځل بیا دروازې د عبادت کوونکو پر مخ پرانیستې دي او سیلانیان هم کولی شي ترې لیدنه وکړي. خو راځئ لومړی پوه شو د دغه ودانۍ شاهکار جوړښت څنګه منځته راغلی او د وخت په تېرېدو سره د څه لپاره ترې ګټه اخیستل شوې. د بازنټین امپراتور دوهم کنسټانټیوس د لومړي ځل لپاره په 360 میلادي کال کې د دغه شاهکار ودانۍ د جوړېدو امر وکړ. دا ودانۍ چې له لرګیو جوړه شوې وه ډېر ژر د ګډوډیو له کبله وسوځېده. دوهم تیودوسیوس په 415 میلادي کال کې دوهم ځل لپاره دا ودانۍ د مرمرو څخه جوړه کړه. بیا هم په 1532 میلادي کال کې د نیکا په بغاوت کې ونړېدله چې ځینې ټوټې یې اوس هم په خپل ځای پاتې دي. اوسنۍ ودانۍ د لومړي جسټینین په امپراتورۍ کې ورغېده چې غوښتل یې د خپل وخت تر ټولو ستره کلیسا پکې ودانه کړي. داسې ویل کېږي چې د صوفیا له بشپړېدو وروسته نوموړي شاه سلیمان ته پیغور ورکړ چې سلیمانه له تا مخکې شوم، چې اشاره یې د شاه سلیمان لخوا جوړې شوې کلیسا ته وه. له دې وروسته آیا صوفیا د نږدې 1000 کلونو لپاره د نړۍ تر ټولو سترې کلیسا په توګه پاتې شوې ده. په 1453 میلادي کال کې د عثمانیه خلافت د دوهم سلطان محمد لخوا د استانبول له نیولو وروسته آیا صوفیا کلیسا په جومات بدله شوه. سلطان د آیا صوفیا نوم وساته خو د کلیسا نښې په پلستر سره وپوښلې. همداراز یې آیا صوفیا کې اسلامي نښانې لکه منارونه او محراب ورزیات کړل او د امام لپاره یې د قبلې خواته دیوال کې منبر هم جوړ کړ چې تر 1414 میلادي کال پورې د سلطان احمد د جومات چې د ابي جومات په نوم هم یادېږي تر جوړېدو پورې دا په استانبول کې د هغه وخت تر ټولو ځانګړی جومات و. په 1901 کال کې د امریکا د بیسانټین انسټیټیوټ بنسټګر توماس وایټمور استانبول ته سفر کوي او د ترکیې د لومړي رئیس جمهور مصطفی کمال اتاتورک څخه اجازه اخلي چې د آیا صوفیا له دیوالونو پلسترونه لري، پخوانۍ نښې را برسېره کړي او د جومات پر ځای د موزیم شکل ورکړي. آیا صوفیا د کانسټانټینوپل تاریخ کتاب کې چې په 1922 کال کې چاپ شوی د واټمور له خولې لیکل شوی. تر هغه ورځې آیا صوفیا جومات و چې ما له ده سره خبرې وکړې او په سبا سهار چې کله زه دغه مسجد ته ورغلم د مصطفی کمال اتاتورک لخوا په خپل لاس په دروازه لیکل شوي وو چې دا موزیم د کار له وجې بند دی. دغه شاهکار ودانۍ د یونسکو لخوا د نړۍ د غوره تاریخي ځایونو په توګه پیژندل شوي او د ترکیې تر ټولو مشهور سیاحتي ځای په توګه پاتې شوي چې په 2019 میلادي کال کې نږدې 3.8 میلیونه خلکو ترې لیدنه کړې وه. په وروستیو کلونو کې غوښتنې زیاتې شوې وې چې دغه شاهکار ودانۍ د بیرته په جومات بدله شي ترڅو اسلامي تاریخ او د عثماني خلافت میراث ته ارزښت ورکول شي او بالاخره د ترکیې محکمې پریکړه وکړه چې خلک کولی شي دغه مسجد کې لمونځ وکړي